سلامونه احترامات ملګرو د پښتو د زده کړې دغه لړۍ شروع وه لږ غونتې توقف پکې راغی بخښنه هم غواړو ځکه چې یو موسم د بدلون سره هغه موسمي بیمارۍ هم کله کله بریدو کې حمله وکړي خو بیا هم دغه لړۍ روانه ساتو د ملګرو لخوا ځینې پوښتنې راغلي دي غواړم چې نن په هغې باندې ویډیو وکړو زموږ څه ملګرو ویلي دي چې دغه یوه ویډیو چې موږ هم کړې وه او خصوصا بیا د پښتو چې کوم مخصوص توري دي خصوصي توري دي صرف په پښتو کې استعمالیږي د هغې په استعمال باندې لږه غونتې رڼا واچو ورسره بیا په یاګانو هم ځکه چې یاګانې لا هم مشکل لري نو زموږ سره د پښتو چې کوم ځانګړي توري دي هغه تقریبا 4 دي زیم دی سیم دی ګې ده خین دی نن موږ په 4 باندې صرف بحث کوو په بله ویډیو کې کوشش کوو چې په یاګانو باندې یو وارې بیا بحث وکړو څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي چې زیم د پښتو ټکی دی هې ده د پاسه پې حمزه ده نو د دغې استعمال مختلفو ځایونو کې کېږي خو څنګه چې موږ ویلو چې د پښتو هسې هم دوه لهجې دي قندارۍ او یوسفزۍ یا نرمه او سخته نو دا د هغې یو تفریق یا توپیر یا امتیاز یا فرق چې کوم دی هغه ختموي لکه موږ یا د نورو ژبو نه چې کوم پښتو ته ټکي راځي نو هغه به بیا دلته موږ څنګه لیکو مثال په توګه زموږ سره یو ټکی دی موږ وایو زار زمونږ چې کوم د نرمې لهجې یا د قندارۍ لهجې کوم ملګري دي نو هغوی دې ټکي ته وایي جار په جیم باندې وایي نو تاسو که وګورئ دلته د زې او د جیم فرق دی اوس دا فرق پکار ده چې ختم شي ځکه چې پښتانه ټول یو دي نو په املا کې داسې یو څیز هم پکار دی چې هغه دغه فرق ختم کي او دا فرق زمونږ د ځانګړي توري یا چې کوم مخصوص توري دي هغه ختموي چې دا به مونږ په زیم لیکو یعنی د زې او د جیم چې کوم فرق دی هغه په زیم باندې ختمیږي همدغه شان که موږ وګورو په اردو کې یو ټکی دی جواب چې دلته راشي نو هغه ځواب شي نو دا به په زیم لیکو همداراز که موږ وګورو جوان یو ټکی دی چې پښتو ته راشي ځوان شي نو دا به مونږ په زیم باندې لیکو زمونږ ځینې ملګري زه نه پوهېږم ولې خو هغوی اوس هم زما چې کوم دی هغه په زیم باندې لیکي نه پوهېږم د دې څه دی خو دا غلط دی یا زمونږ دی نو هغه زمونږ لیکي دا غلط دی باید په دې باندې مونږ سر خلاص شي په دې باندې چې کوم سوچ دی هغه پې وکړو چې دا مونږ ولې لیکو او په څه بنیاد باندې لیکو نو هیله ده چې دا کوم د زیم استعمال دی هغه به څه نه څه کلیر شوی وي یا به ملګري به پې پوه شوي وي همداراز که مونږ راشو سیم ته نو دا سیم هم هغه شانتې د فرق ختمولو لپاره دی د دواړو لهجو یا د نورو ژبو که مونږ یو ټکی دی مثال په توګه که یو ټکی دی مونږ یې لیکو په اردو کې چار یا نو دا 4 دی همداراز مونږ یو اخوا زمونږ چې کوم د قندارۍ لهجې ملګري دي نو هغوی مونږ چې وایو څوک نو هغوی وایي چوک مونږ وایو څوک دا به اصل کې مونږ په سیم باندې لیکو او د دې تلفظ هم بدل دی د سین نه بیا ځینې ملګري دا یو سوال هم راپورته کولی شي چې سین شته نو سیم ته څه ضرورت دی نو دا اصل کې څوک دی څوک مخکې ته لږه غونته کې لکه دا که وایو نو چې او سین وبخئ څوک لکه داسې غونته کې دا پکې ساکن دی لږ غونتې اواز راځي نرم غونتې اواز انتهایی کم نو دا شان ویلی کېږي همداراز یو ډېر مهم ټکی دی چې هغه مونږ ما په سوشل میډیا باندې خصوصا وکتو چې هغه مونږ غلط لیکو او هغه دی سختن سختن یعنی لوی سختن خاوند مالک چې څه ته وایي هغه ډېر ملګري نه پوهېږم څنګه لیکي خو دا اصل کې داسې د هغې وجه ده د هغې وجه دا ده چې اخوا کوم ملګري دي د قندارۍ لهجې نو هغه چشتن وایي چې نو دا به مونږ په سیم باندې
لیکو یعنی د چې او د سین چې کوم فرق دی هغه په سیم باندې ختمي ځکه چې دا موږ داسې وایو تقریبا یعنی د یوسفزۍ لهجې چې کوم ملګري دي هغه په سین او په خې باندې وایي اخوا بیا په شین او په چې باندې ویل کېږي نو دغه فرق ختمولو دپاره دا دواړه ټکي دي یو بل ټکی که موږ په دې باندې ولیکو نو پښتو کې ډېر مشهوره ټکی دی څهره یعنی مخ چې څه ته وایي په اردو کې دا دی چهره یا په فارسی کې هم دا دی دا موږ چې لیکو دا به داسې بیا لیکو څهره همداراز 40 څاروی چارپهه دا یو شمېر ټکي داسې دي خو دغه د فرق د ختمولو چې کوم اصول دي باید دا موږ په نظر کې وساتو نو زموږ دپاره بیا هېڅ مشکل نشته دی همدا شان د پښتو چې کوم بل مخصوص توری دی هغه ګې او خین دی دا هم دغه چې کوم موږ د دواړو لهجو خبره کوو یا د نورو ژبو خبره کوو نو دا ټول ټکي مخصوص توري چې دي دا اصل کې دغه فرق د ختمولو لپاره دي که موږ د ګې خبره وکړو نو دا आवाज عموما د غاف ورکوي او سوال دا هم را پورته کېږي چې غاف شته نو ګې ته څه ضرورت دی نو دغه د غاف او د ژ فرق ختمولو دپاره په اصل کې ګې ده لکه د مثال په توګه مونږ وایو ګیره وایو داسې لیکو نه بیا اخوا چې کوم ملګري دي هغوی وایي ژیره نو دا ژ او غاف دا په دې ختمیږي همداراز غږ مونږ وایو غږ اخوا ملګري وایي غږ یا ژغ ژغ وایي یا غږ یا نو دا به مونږ غږ لیکو یا مونږ وایو غوږ داسې ملګري وایي غوږ نو دا به په ګې باندې لیکو همداراز یو بل تر ټولو مهم ټکی مونږ مونږ داسې زمونږ ځینې ملګري داسې لیکي دا غلط دی خو مونږ یې وایو داسې او هغوی وایي موږ یعنی د نون او ژ ده بیا درې ټکو والا نو دا د غاف او د ژ دا فرق مونږ ختموي که ملګري ځینې ملګري بیا داسې دا مونږ لیکي نو دا غلط دی باید د ژ او د غاف چې کوم فرق دی هغه په ګې باندې ختم شي نو دا یو څو ټکي دي داسې نور ډېر ټکي هم کېدی شي همداراز که موږ راشو خین ته نو خین هم فرق ختموي د شین او د خې صرف خین پاتې شو لکه مثال په توګه موږ وایو ټولو نه اسان ټکی پښتو خو چې زمونږ د بلوچستان وروڼه یا د جنوبي سیمو چې کوم وروڼه دي نو هغوی دې ته وایي پښتو که تاسو دې کې وګورئ نو دې کې صرف یو ټکی بدل دی خې او شین نو دا چې مونږ لیکو دا به په خین باندې لیکو هغه تېره ویډیو کې مونږ ویلو چې ځینې ملګري داسې لیکي دا غلط دی یا که داسې لیکي دا غلط دی همداراز یو بل ټکی دی هغه دی خوښ یا خوښه نو زمونږ ځینې ملګري ما داسې هم کتلي دي چې هغوی خوښه داسې لیکي دا غلط دی ځکه چې دا کوم خوښه ده نو دا اصل کې خوښ دی چې کوم جنوبي سیمې یا د قندارۍ سیمې مونږ قندارۍ لهجې مونږ خبره کوو نو دلته خوښ دی او چې مونږ یې وایو نو مونږ یې وایو خوښ نو دا د خې او د شین دا فرق دا به په خین ختمو داسې به لیکو همداراز تاسو وګورئ شادي ده مونږ خادي وایو دا به لیکو داسې خادي پېښور دی دا داسې لیکلی کېږي ولې چې مونږ وایو پېښور اخورونه وایي پېښور خویندې هم وایي یوازې وروڼه نه وایي دا هم یو
مهمه خبره ده. نو دغه د شین او د خې چې کوم فرق دی هغه به مونږ په خین باندې ختمو. داسې خار داسې لیکلی کېږي. ولې داسې لیکلی کېږي؟ ځکه چې مونږ وایو خار، اخوا وایي شار. نو دا شین او د خې چې کوم فرق دی دا به مونږ په خین باندې ختمو. دغه د پښتو څلور مخصوص توري، ټول خو 14 دي، دغه څلور مخصوص توري دي چې نن مونږ په دې باندې خبره وکړله. په دې وجه مو وکړله چې ځینو ملګرو د یوټیوب له لارې د ټویټر له لارې دغه پوښتنې رالیږلې وي چې موږ د دې باندې یو وارې بیا ویډیو وکړو. او هیله دا کوشش مو دا دی، امید مو د خپل ځان هم دا دی او له تاسو هم دا دی چې موږ په نورو نوو موضوعاتو باندې هم خبرې وکړو. له دې وروستو یو ویډیو به په یاګانو باندې یو وارې بیا کوو، په نوي کوشش کوو چې په یو نوي انداز کې وکړو چې ولې دا یاګانې دومره 15 دي، یو د افغانستان چې ورسره شي هغه یا د جنوبي سیمو هغه بیا 6 دي. دغه اختلافي خبرې به لا هم موږ نه چیړو، له هغې وروسته بیا اختلافي خبرې هم کوشش کوو چې د پوهانو له لارې یا د چې کوم استادان دي د هغوی سره د هغوی مخې ته دا کېږدو او جوابونه ته وغواړو چې د اختلاف ولې دی. او بیا علمي اختلاف باید هم شي، ځکه چې د علمي اختلاف له لارې نوې نوې خبرې رامنځته کېږي، رامخې ته کېږي او د نوو خبرو له لارې بیا نوې څېړنې راځي او د نوې څېړنو له لارې نوې نوې څیزونه ژبې ته او ادب ته راځي. نو نن همدغه په دې هیله چې دغه لړۍ به روانه وي له ستاسو په ملګرتیا باندې، او که ستاسو لخوا هم بیا هم کومې پوښتنې وي نو موږ ته د ویډیو لاندې د فیسبوک له لارې یا د ټویټر له لارې خامخا موږ سره شریکې کې. تر بلې ویډیو د خپل ځان او چاپیریال خیال ساتئ.